بسم الله الرحمن الرحیم. په 9th کلاس بایولوژي چپټر نمبر 3 کې چې کوم بایوډایورسټي دا په هغه کې زمونږه لیکچر نمبر 1 دی. تاسو ته په اولنو جملو کې دا خبره کړې ده چې have you ever thought about the number and variety of living organisms in the world. وای تاسو چېرته سوچ کړی دی چې په دې غونډه دنیا کې زمونږ سره د ارګانیزمز څومره تعداد دی او څومره قسمونه دي. نو نمبر اینڈ ویرایټي چې تاسو ته کلیر وي چې نمبر اینڈ ویرایټي څه ته وایي. ګورئ که موږ د انسانانو مثال واخلو نو د انسانانو چې کوم نمبر دی که نه مطلب په نمبر کې څومره دي نو یاد ساتئ چې 24-25 کروڑ خو صرف په پاکستان کې دي. نو ووایئ چې په دې غونډه دنیا کې به څومره وي. خو که د ویرایټي په بیس باندې تاسو واخلئ نو ګورئ انسانان صرف یو قسم دی. په غونډه دنیا کې چې څومره انسانان دي دا یو قسم دی. خو که تاسو یې نمبر واخلئ نو بې شمېره دي. نو چې تاسو ته دا خبره یاد وي. دا چپټر انتهایی اهم چپټر دی. د دې نه MCQs هم راځي، شارټ کوېسچنز هم راځي او لانګ کوېسچنز هم راځي د دې نه. صحیح ده؟ ښه نو تاسو چېرته سوچ کړی دی نو ګورئ تاسو که چېرته په خپل چاپېرچر کې وګورئ که نه تاسو که سترګې پټې هم کوئ او تاسو ووایئ چې یاره ستاسو په علاقه کې څومره ځناور دي او څومره پکې چې کوم دی نو بوټي دي نو ګورئ چینجي، ملخان، کیرړي، بلبلکۍ څه ته چې مونږ بټرفلای وایو که نه مچ، ماشې، مچۍ وغیره وغیره دا ستاسو په علاقه کې چارچاپېره شته. دغه شانتي که مایانو ته تاسو وګورئ نو په هغې کې دا پکې مهاشیر دی، دا پکې ټراوټ دی، دا پکې فلانی دی، دا پکې فلانی دی. دغه شان که تاسو چندغو ته وګورئ نو دا پکې چندخه ده، دا پکې باټا دی وغیره وغیره. دغه شانتي مار، چرمښکۍ، سمسیره، کربوړی وغیره وغیره نو دا هم ستاسو په چاپېرچل کې چې کوم دی نو موجود وي. دغه شان که مرغو ته تاسو وګورئ نو په هغې کې برډز چې کوم دي که نه نو په هغې کې طوطیان، چرچڼې، کوترې، کارغان وغیره وغیره نو څومره قسمونه دي. دغه شان که تاسو انسانان، هاتي، غواګانې، سپي، پیشوګان او مګي، خره، اسونه وغیره وغیره ته تاسو وګورئ. دغه شانتي که تاسو بوټو ته وګورئ نو په بوټو کې توت، انځر، ناشپاتې، املوک او واړه واړه بوټي لکه کبل وغیره وغیره نو دا ټول ستاسو په علاقه کې موجود دي. اوس چې دا بوټي او دا ځناور او دا مختلف قسم زنده‌سر څیزونه ستاسو په علاقه کې موجود دي نو دا ستاسو د علاقې بایوډایورسټي ده. دا ستاسو د علاقې بایوډایورسټي ده. ټیک ده؟ نو ساینټسټ وایي چې 2 million different types of known organisms in the world. ساینټسټ دا خبره کوي چې په دنیا کې نون چې کوم دي کوم چې موږ ته معلوم دي نو هغه تقریبا 2 million دي. په 1 million کې 10 लाख وي نو په 2 million کې مطلب دا دی چې 20 लाख نو دا صرف ساینټسټو ته معلوم دي. نور چې کوم نامعلومه دي نو داسې ویل کېږي چې تقریبا 100 million پورې ارګانیزمز دي په دنیا کې. په دې 2 million کې نه دی په دې کې 1.5 million یعنی 15 لکه دا د انیملز قسمونه دي او 0.5 million یعنی 15 لکه دا چې کوم دی نو د بوټو قسمونه دي. ټیک ده؟ که په پاکستان کې مونږ واخلو نو 6000 چې کوم دی نو قسمونه د بوټو دي او 23000 قسمونه چې کوم دی نو دا د ځناورو دي، د انیملز دي. ټیک ده؟ all of organisms share many common characters. They are different. ګورئ ارګانیزمز چې کوم دی که نه نو دا کرکټرز کامن چې کوم دی شیر کوي. لکه ګورئ هر یو زنده‌سر ته د انرژي ضرورت دی، هر یو زنده‌سر ته چې کوم دی د خوراک ضرورت دی، هر یو زنده‌سر ته چې کوم دی نو کاربن ډای اکساید بهر ته خارجوي. نو مطلب څه کرکټرز پکې یو شانتي دي خو ګوره یاد ساتئ چې څه کرکټرز پکې ډفرنټ هم دي. لکه سایز څه چې کوم دی نو د مچ او د ماشي عمره چې کوم دی وړوکی وي یا د بکټیریا عمره وړوکی وي چې په سترګو باندې په نظر نه راځي او څه چې کوم دی نو ستا سره د هاتي عمره او د مختلف ویلز عمره چې کوم دی نو غټ غټ وي. دغه شانتي شیپ یعنی مارفالوجي لکه ته راشي نو د چا چې کوم دی نو شیپ یو شانتي وي، د چا بل شانتي. که ته انسان ته وګورې، که ته چرګي ته وګورې، که ته غوا ته وګورې نو مطلب ډفرنټ وي. دغه شانتي کلر څه پکې سره وي، څه شنه وي، څه زیړ وي، څه بل قسم وي که نه. بیهیویر د چا بیهیویر یو شانتي وي، د چا لکه انسان ته وګوره د انسان بیهیویر دا دی چې ښه سوشل لایف تېروي او په طریقه باندې ژبه استعمالوي او په طریقه باندې خوراک کوي، په طریقه ناسته پاسته کوي. خو که ته غوا ته وګورې نو غوا چې کوم دی نو بل شانتي ناسته پاسته کوي او بل شانتي لایف سټایل دی نو بیهیویر بدل. دغه شانتي ریپروډکشن لکه ته راشي نو غواګانې چې کوم دی بچي راوړي، چرګې چې کوم دی نو هغه انډې اچوي. نو مطلب دا دی چې په دې څیزونو کې چې کوم دی نو ارګانیزمز د یو بل نه څه دي ډفرنټ دي، مختلف دي. او یاد ساتئ چې دا ډفرنسز چې کوم دي دا مختلفوالی add to the biodiversity of an area. د دې په وجه باندې د یوې علاقې بایوډایورسټي سیوا کېږي. ایډ څه ته وایي؟ ایډیشن جمع کېدل. نو مطلب دا دی چې څومره په یوه علاقه کې سایز، شیپ، کلر، بیهیویر او ریپروډکشن ډفرنټ قسمونه وي نو مطلب دا دی چې د دې علاقې بایوډایورسټي سیوا ده. ټیک ده؟ Each species has specific role in ecosystem. په یو ایکوسیستم کې د هر یو سپیشیز ځان له خپل یو رول دی. اوس ایکوسیستم څه ته وایي نو په دې باره کې مونږ یو لیکچر ورکړی دی چې سپیشیز څه ته وایي، پاپولیشن څه ته وایي،
کمیونټي څه ته وایي، ایکوسیستم څه ته وایي، بایوسفیر څه ته وایي کنه. نو مطلب دې باندې یو لیکچر شته، خو اوس هم درته زه دا وایم چې کله ډیفرنٹ سپیشیز په یوه علاقه کې اوسېږي او هغه د خپل نان لیوینګ انوایرمنټ سره کوم انټریکشنز کوي، نو دې ته موږ ایکوسیستم وایو. یا تاسو ویلی شئ چې کمیونټي مطلب چې کله ډیفرنٹ سپیشیز راوځي شي هغې ته موږ کمیونټي وایو. نو دغه کمیونټي چې کله د خپل انوایرمنټ سره انټریکشنز کوي نو دې ته هم موږ ایکوسیستم وایو. نو په دې ایکوسیستم کې د هر یو څیز خپل یو رول دی. Loss of species makes an ecosystem less productive. او که فرض کړه د یو ایکوسیستم نه یو سپیشي لاس شي، ختم شي، نو ګوره یاد ساتئ چې دغه ایکوسیستم انسټیبل کېږي، ګډوډ کېږي. لکه څنګه مطلب دا دی چې که تاسو په یو علاقه کې پیشوګان لرې کوئ نو مګې به ډېرې زیاتې سیوا شي. نو مطلب د یو سپیشي د یو علاقې نه لرې کولو سره هغه ایکوسیستم ګډوډ کېږي. اوس تاسو په دې کتاب کې لیکلي دي پوینټ ټو پانډر، یعنې مطلب د سوچ خبره. وای 40% ورلډز اکانومي، د دنیا چې کم 40% اکانومي ده کنه، کم د پیسو میسو اعتبار سره خبره ده، او 80% نیډز ا پور، 80% چې کم د غریبانو ضرورتونه دي نو دا د بایولوژیکل ریسورسز نه پوره کیږي، یعنی د بایو ډایورسټي نه پوره کیږي. چې څومره لیوینګ ارګانیزمز ډیر وي نو دومره چې کم دی نو غریبانو ته خپل سیزونه راسي، او دغه شانتي په د دنیا اکانومي چې کم دی د پیسو په اعتبار سره دنیا روانه وي. richer biodiversity greater opportunity، چې په کوم ځای کې richer biodiversity، rich مالدار ته وایي، نو مطلب دا چې biodiversity ډیره وي، نو مطلب دا دی چې د biodiversity په اعتبار سره د ارګانیزمز په اعتبار سره دغه علاقه مالداره ده. نو چې کله richer biodiversity وي، ډیره biodiversity وي، نو greater opportunity به وي، ډیره زیاته opportunity به وي، موقع به وي د څه لپاره؟ د میډیسنز د ډسکوري لپاره، د دوايانو د ډسکور کولو لپاره، او د اکانومي لپاره، د پیسو میسو د لین دین لپاره، او وغیره وغیره کنه. نو مطلب دا دی چې بایوډایورسټي ډیره زیاته ضروري ده او اهمه ده. ٹھیک ده؟ وس بایوډایورسټي نو یاد ساتئ چې دا زموږ سره ګریک ورډ دی. بایو وایي لایف ته او ډایورسټي وایي ویرایټي ته، یعنی مطلب مختلفوالی ده. سو ویرایټي یعنی ډیفرنسز within a species and among species دې ته موږ څه وایو؟ بایوډایورسټي ورته وایو. لکه within a species او among species څه ته وایي؟ لکه ګورئ انسانان تاسو ته موږ چې دا یو قسم دی کنه، یوه سپیشي ده په غونډه دنیا کې، خو په دې انسانانو کې بیا مختلفوالی شته که نشته پکې؟ نو within a species په یو سپیشي کې دننه مختلفوالی، and among species او انسان چې کوم دی نو د غواګانو نه بدل دی، د سپو نه بدل دی، نو مطلب دا چې کوم دی نو د نور سپیشیز سره، نو دې ته اوس بیا موږ څه وایو؟ بایوډایورسټي ورته وایو. ټیک ده؟ چې مطلب په خپل منځ کې هم د یو بل نه بدل دي او د نور ارګانیزمز نه بدل دي، د بوټو نه هم بدل دي، نو دې ته موږ بایوډایورسټي is not distributed uniformly on the earth. دا بایوډایورسټي چې کوم ده د لیوینګ ارګانیزمز دا ګوره په دنیا باندې یونیفارملی نه دي ډسټریبیوټ شوي، چې یاره مطلب په دې ځای کې کوم بوټی دی نو هغه به په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او دیر کې وي، او چې هلته کوم ځناور دي نو هغه به دلته وي. نه نه داسې نه ده. د هرې علاقې چې کوم دی نو ځان له بوټي وي او ځان له ځناور وي. لکه دیر علاقې ته که تاسو وګورئ نو په دیر علاقې کې چې کوم دی نو اخروټ چې کوم دی که نه غوزان چې ورته تاسو وایئ هغه هلته وي او ګني نه وي. او که دې علاقو ته وګورئ درګۍ څخه کوټ شیرګل وغیره نو په دې علاقو باندې ګني ډیر وي او دا ګني په دیر کې نه وي. نو مطلب دا دی چې دا یونیفارملی نه ده دا بایوډایورسټي. صحیح ده؟ بایولوژیسټ وایي چې more than 100 million kinds of organisms په دنیا کې د 100 میلیون نه سیوا ارګانیزمز دي، خو just 2 میلیون نون دي، صرف 2 میلیون پکې چې کوم دی نو نون دي، معلوم دي ساینټسټو ته چې په هغې کې 1.5 میلیون انیملز دي او 0.5 میلیون پلانټس دي. ټیک ده که نه؟ نو دې باندې خو مونږ الریډي هلته ذکر وکړو. اوس به مونږ راشو بایوډایورسټي اف ان ایریا ډیپینډز آن، د یوې علاقې بایوډایورسټي په کم کم څیزونو باندې ډیپینډ کوي. ټیک ده؟ نو ګورئ د یوې علاقې چې کوم بایوډایورسټي دا کم ځناور دي او بوټي دي نو هغه په څه باندې ډیپینډ کوي؟ هغه په دې باندې ډیپینډ کوي، په کلایمیټ باندې ډیپینډ کوي. کلایمیټ څه ته وایي؟ آب و هوا، چې د یوې علاقې اوبه څنګه دي، هوایي څنګه ده، ټمپریچر څنګه دی، نمي څنګه ده که نه. نو مطلب تاسو ته مثال درکړو چې غوزان چې کوم دی نو په ډېرو علاقو کې، په غرایزو علاقو کې کېږي، او ګني چې کوم دی نو دا په هوارو علاقو کې کېږي. نو مطلب دا دی چې زموږ سره دا هغه ځای آب و هوا بدله ده او د دې ځای آب و هوا بدله ده، ځکه یو څیز هلته کېږي دلته نه کېږي او بل څیز دلته کېږي هلته نه کېږي. دغه شانتي که تاسو کینګروز ته وګورئ که نه، کینګرو نه صحیح ده که نه؟ نو کینګروز چې کوم دی نو دا په اسټرالیا کې اوسېږي، په نورو علاقو کې نه اوسېږي، ځکه چې هغه آب و هوا د دوی لپاره سوټیبل ده. دغه شانتي الټیټیوډ څه ته وایي؟ هایټ ابف سی لیول، د سطح سمندر نه چې څومره په بره باندې ځي نو دې ته څه وایي؟ الټیټیوډ ورته وایي. نو څه ځناور او بوټي په یو شان الټیټیوډ باندې پاتې کېږي، څه په بل شان باندې پاتې کېږي او څه په بل شانتي باندې پاتې کېږي. صحیح ده؟ نو په الټیټیوډ باندې ډیپینډ کوي. دغه شانتي کمپوزیشن اف سایل باندې بایوډایورسټي ډیپینډ کوي. ګورئ تاسو به په خپل علاقه کې لیدلي وایي دا خاوره چې کوم دی نو دا پیاز ډېر ښه کوي، دا خاوره ګنۍ ډېر ښه کوي، دا خاوره اوږه ډېره ښه کوي که نه. نو مطلب دا دی چې کمپوزیشن اف سایل باندې هم بایوډایورسټي ډیپینډ کوي. ټیک ده؟
اوس چې دا خبره تاسو ته یاد وي چې ټراپیکل ریجنز هیو ریچر ډایورسټي چې کوم ټراپیکل ریجنز دي نو هغه ریچر ډایورسټي ده پکې مطلب سیوا ډایورسټي ده پکې ډېره زیاته ده پکې وایل پولر ریجنز هیو فیور سپیشیز خو چې کوم پولر ریجنز دي نو په هغې کې کم ارګانیزمز وي. اوس موږ د دې خبرې له راځو چې دا ټراپیکل ریجنز څه ته وایي او دا پولر ریجنز څه ته وایي. نو ګورئ تاسو ته پته ده چې د دنیا چې کوم دا نقشه ده د دنیا چې کوم څنګه جوړه شوې ده نو دا زموږ سره بالکل ګول نه ده بلکې دا اول شیپ ده یعنی مطلب د انډې په شانتې ده داسې پلنه شانتې ده. نو ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی نو د دنیا نقشه شوله په دې ځای کې یو لاین تللی دی چې هغه لاین ته موږ وایو ایکویټر هغه لاین ته موږ څه وایو ایکویټر ورته وایو دا چې کوم دی نو زموږ سره ایکویټر شو ٹھیک ده. د ایکویټر نه د پاسه چې کوم لاین تللی دی هغې ته موږ وایو ټراپکس اف کینسر هغې ته موږ څه وایو ټراپکس اف کینسر او چې کوم دې لاندې تللی دی دلته نو دې ته موږ وایو ټراپکس اف کیپریکارن دې ته موږ څه وایو ټراپکس اف کیپریکارن. نو یاد ساتئ چې د دې ټراپکس اف کینسر او ټراپکس اف کیپریکارن په منځ کې چې کومه علاقه ده دا علاقه یې دا علاقه چې کوم ده دې علاقې ته موږ وایو ټراپیکل ریجنز دې ته موږ څه وایو ټراپیکل ریجنز یا ټراپیکل ایریاز ٹھیک ده که نه. نو دې علاقو باندې ګرمي ډېره زیاته وي چې ګرمي ډېره زیاته وي نو ایواپوریشن ډېر کېږي بخارات ډېر زیات پاسي چې بخارات ډېر زیات پاسي نو دغلته وریځې ډېرې زیاتې جوړېږي او چې وریځې ډېرې زیاتې جوړېږي نو بارانونه ډېر زیات کېږي او چې بارانونه ډېر زیات کېږي نو په دې علاقه کې بوټي ډېر زیات کېږي او چې بوټي ډېر زیات کېږي نو مطلب ځناور هم په هغې علاقه کې بیا ډېر زیات وي. نو په دې وجه باندې دا بوټي او دا ځناور دواړه زموږ سره په بایوډایورسټي کې راځي. نو مطلب دا دی چې بایوډایورسټي په دې ټراپیکل ریجنز یا په دې ټراپیکل ایریاز کې ډېره زیاته سیوا وي ټیک ده. اوس پولر ریجنز څه ته وایي نو ګورئ د ټراپیکل ایریاز سره په خوا کې چې کوم ایریاز دي نو دې ته وایي سب ټراپیکل ایریاز دې ته څه وایي سب ټراپیکل یو طرف ته او بل طرف ته چې دا کوم علاقې دي په دې کوم کې چې ما دا سټارز وکړلې دا سټارز او دا سټارز نو دا څه شول دا د ټراپیکل نه یو سایډ او بل سایډ ته دي نو دې ته وایي سب ټراپیکل. بیا د سب ټراپیکل په خوا کې زموږ سره چې کوم دی نو ټمپریټ دا څه دي ټمپریټ ایریا او دا شانتي دې طرف ته د سب ټراپیکل سره په خوا کې څه دي ټمپریټ ایریاز نو دې ته وایي ټمپریټ ایریاز او د ټمپریټ سره په خوا کې بیا سب ټمپریټ دي سب ټمپریټ کوم چې دا ایریاز دي نو دا څه دي سب ټمپریټ دغه شانتي د بل طرف ته هم سب ټمپریټ دې ته وایي دې ته څه وایي سب ټمپریټ. نو بیا چې کوم دا ریجن دی نو دې ته موږ وایو نارت پول او چې کوم دا ریجن دی نو دې ته موږ وایو ساوث پول. نو دې ایریاز ته موږ څه وایو یا دې ریجنز ته موږ څه وایو پولر ریجنز. نو نارت پول ته آرکټیک وایي او ساوث پول ته اینټ آرکټیک وایي ټیک ده که. نو چونکې په دې علاقو باندې یخني ډېره زیاته وي چې یخني ډېره زیاته وي نو په دې وجه باندې بارانونه ډېر زیات نه کېږي نو بایوډایورسټي ډېره زیاته کمه وي او دلته اکثر چې کوم دی نو یخني ډېره زیاته وي په دې وجه باندې واوره نه ویلې کېږي نو د واورې په علاقو کې هم بایوډایورسټي کمه ده ټیک ده. اوس موږ راځو امپورټنس اف بایوډایورسټي یعنې مطلب د بایوډایورسټي اهمیت څه دی. موږ خو ووایو چې بایوډایورسټي داسې ده هغسې ده نو د دې اهمیت څه دی د دې فایده څه ده. نو ګورئ ورته فود فار هیومن بینګز د انسانانو لپاره خوراک. نو اوس ګورئ کراپس فصلونو کې غنم جوار وریجې سبزیانې او مختلف قسم فروټس چې کوم تاسو خورئ نو دا څه دي دا فود فار هیومن بینګز. دغه شانتې لایف سټاک لکه تاسو راشئ غواګانې ګډې چیرۍ وغیره نو د دې نه خو یو پی تاسو حاصلوئ که نه څه ته چې شوده وایي او ماسته غوړي او دا چې کله تاسو حلال کوئ نو غوښه یې هم خورئ ټیک ده که نه. د دې نه علاوه میان چې کوم دی فش نو جمعې په موسم کې خو بس ښه په سور کې ټیک ده که نه خورئ نو دا فود فار هیومن بینګز. دویم نمبر پروډکشن اف ډرګز د دوايانو چې کوم دی نو د هغوی پروډکشن د هغوی پیدا کول نو فار هیومن اینډ انیمل هیلث د ځناورو او د انسانانو د هیلث دپاره د صحت دپاره چې کوم دی نو دوايانې. نو ګورئ د پلانټس نه چې کومه دوايانې حاصلېږي نو بوټو نه نو هغې کې کیفین مارفین کوینین او ټیکزول دي. کیفین چې کوم دی نو دا د سر درد او مختلف نورو څیزونو دپاره استعمالیږي دا په چای کې چای نه دی چای ټي په هغې کې او په نورو څیزونو کې موجود وي. مارفین چې کوم دی دا هم د مختلف قسم دردونو لپاره استعمالیږي. کوینین چې کوم دی نو دا د ملیریا لپاره استعمالیږي. ټیکزول چې کوم دی نو دا د کینسر لپاره استعمالیږي. نو دا د بوټو نه حاصلېږي او دا مختلف قسم علاجونه په دې باندې کېږي. دغه شانتې که تاسو فنجای له راشئ نو فنجای چې کوم دی د خریړي مریړي چې کوم دی که نه د دې سره تعلق ساتي نو سټریپټومایسین نیومایسین او اریترومایسین چې کوم دی نو دا قسم دوايانې د دې نه حاصلېږي. دا بیکټیریل انفیکشنز لپاره استعمالیږي. چې کوم سټریپټومایسین دی
نو د دې سره سره نورې دوايانې هم وي او دا د ټي بي دپاره او د نور قسم څیزونو دپاره استعمالېږي. دغه شانتې نیومایسین چې کوم دی دا د سکن سرمن دپاره کوم دانې مانې او یا زخم مخم وغیره دپاره، او دغه شانتې چې کوم اریترومایسین دی نو دا ریسپیریټري ټریکټ انفیکشنز دپاره استعمالېږي. کوم چې ریسپیریټري ټریکټ انفیکشنز دي که نه ټوخی مخې شو بل څه لکه نمونیا او برانکایټس وغیره هم د دې دپاره استعمالېږي. صحیح ایلیمنټس خو ستاسو په کتاب کې نه دی ورکړی، خو لکه فرض کړه د ایلیمنټس نه تاسو ووایئ چې کوم قسم دوایانې حاصلېږي نو پیګ انټسټاین کوم چې د خنزیر کولمې دي د هغې نه، او د کیټل لنګز کوم چې د غواګانې ماګانې دي د دوی د لنګز نه د پړپوس نه هیپرین قسم دوایي حاصلېږي. هیپرین ورته وایي. دا هیپرین انټي کوګولنټ یا انټي کلاټینګ دی. مطلب دا دی چې کوم ځای کې وینه مینه جمع کېږي په کوم انسان کې نو هغه ته چې ورکړي نو هغه وینه پکې بیا نه جمع کېږي. ټیک ده. انډسټریل بینیفټس بل راځي زموږ سره د دې فایده انډسټریل بینیفټس، یعنی مطلب د کارخانو په سطح باندې د دې څه فایدې دي. نو بلډینګ مټیریل ګورئ دا چې کوم تاسو دا مختلف فرنیچر شوې یا دروازې شوې کړکۍ شوې یا دا کوټې چې ته جوړوئ او دا کړۍ مړۍ برګې وغیره چې کوم دی که نه، نو مطلب بلډینګ مټیریل دا هم د بایوډایورسټي نه راځي. دا د کوم ځای نه راځي؟ دغه شانتې فایبرز داګه نه د داګه تارونه مرنه نو د دې نه کپړې شوې رسیانې شوې وغیره وغیره دا ترې نه جوړېږي. ډایز رنګ یعنې کلرز وغیره چې کوم دی نو دا هم د بایوډایورسټي نه حاصلېږي. ریزنز اینډ ګمز اډهیسیوز ریزنز اینډ ګمز اډهیسیوز څه ته وایي؟ لکه مطلب د ایل پی په ځای باندې یا د ګلو په ځای باندې چې استعمالوي اډهیسیوز که نه چپکا وهلو دپاره نو هغې ته وایي ریزنز چې کوم دی دا د مخترونه حاصلېږي، او چې کوم ګمز دی نو دا د اکیشیا کوم چې مطلب د کیکر میکر دی د دې نه حاصلېږي. دا نو دا زموږ سره مختلف قسم اډهیسیوز دي او دا چې کوم دی نو د چپکا وهلو دپاره استعمالېږي. صحیح ده. دغه شانتې ربر لکه راشي نو دا د ربر پلانټ نه ربر حاصلېږي، او آیل تیل چې کوم دی نو د بوټو نه مونږ حاصلوو نو دا د بوټو نه هم حاصلوو د ځناورو نه هم حاصلوو که نه. مطلب دا دی چې فرض که تاسو راشئ دغه له سن فلاور نه دی نورپرسله نو د هغه نه هم تیل حاصلېږي. مسټرډ لکه تاسو راشئ شړشم نو د هغې نه هم تیل حاصلېږي. نو دا په انډسټریز کې چې کوم دی یا خو مونږ ځان له استعمال کړو نو د بازار نه وانخلو فایده هم وشي، او یا په بازار کې خرڅ کړو نو ځان له پیسې واخلو نو اکانومي چې کوم دی نو رول پکې پلی کوي. دغه شانتې د ځناورو نه چې کوم فیټس میټس مونږ وباسو وازګې مازګې د هغې نه مونږ حاصلولی شو. ریلیشن وذ ایکوسیسټم د ایکوسیسټم سره څه ریلیشن دی؟ د ماحول سره څه ریلیشن دی؟ نو ګورئ ورته سپیشیز انټریکشنز کوي. سپیشیز چې څومره دي په دې دنیا باندې نو دا انټریکشنز کوي. لیوینګ ارګانیزمز انټریکشنز کوي. انټریکشن څه ته وایي؟ څه ته یو له ورکړي او هغه ته له بل څه څیز درکړی دې ته انټریکشنز وایي. نو دا انټریکشنز د ایچ ادر مطلب په خپل منځ کې هم کوي او د نان لیوینګ انوایرمنټ سره هم کوي. یعنې مطلب که زه یو بل انسان له څه ورکړم او هغه بل انسان ما له څه لکه فرض که ما یو انسان له چې کوم دی نو پیسې ورکړې او هغه چې کوم دی نو ما له بالبین راکړو نو مطلب دا زمونږ په خپل منځ کې انټریکشن شو. زه چې کوم دی نو د انوایرمنټ نه اکسیجن اخلم او کاربن ډای اکساید ورته ورکوم نو دا زما د انوایرمنټ سره انټریکشن شو. نو په خپل منځ کې لیوینګ ارګانیزمز انټریکشن کوي او د نان لیوینګ انوایرمنټ سره انټریکشن کوي، او ایچ سپیشیز سپیسیفیک رول او د هر یو سپیشیز سپیسیفیک رول دی په خپل ایکوسیسټم کې په خپل انوایرمنټ کې. نیچرل سایکلز چې کوم دي که نه دا قدرتي سایکل کوم دی چې بایو جیو کیمیکل سایکلز وایي لکه واټر سایکل شو که نه مطلب اوبه رالې ځمکه باندې او ځمکې نه چې کوم دی واپس بخارات لاړل بره او د هغې نه بیا باران وشو اوبه ترې جوړې شوې نو مطلب دا واټر سایکل دی. دغه شانتې نایټروجن سایکل دی نو دا هم د لیوینګ ارګانیزمز په بیس باندې چلېږي. لکه نایټروجن سایکل لکه تاسو راشئ نو مطلب نایټروجن په انوایرمنټ کې موجود دی. دغه انوایرمنټ نه دا نایټروجن بیکټیریا واخلي، د بیکټیریا نه چې کوم دی نو بوټی واخلي، بوټي نه چې کوم دی نو غواګانې واخلي، د غواګانو نه مونږ واخلو، زمونږ چې مړه شو نو زمونږ بیا انوایرمنټ ته لاړ شي. نو مطلب دا دی چې دا سایکل په لیوینګ ارګانیزمز په بیس باندې چلېږي. دغه شانتې فرټیلیټي اف سایلو د ځمکې زرخیزي چې کوم ده نو دا هم زموږ سره د بایوډایورسټي په وجه باندې ده. لکه څنګه ارتوانس چې کوم دی په شکال والي چینجي نو دا چې په کومه ځمکه کې موجود وي نو هغه ډېره زیاته فرټایل وي. بل دا مختلف قسم مرګونه چې وشي لکه که دغه چینجي په دې ځمکه کې مړه شي نو هم دغه نیوټرینټس دې ځمکې ته لاړ شي، او که مختلف قسم بوټي په دې ځمکه کې مړه شي نو هم هغه نیوټرینټس دې ځمکې ته لاړ شي نو بیا په بل فصل کې چې کوم دی نو هیلپ ورکوي، مدد ورته ورکوي. یا که تاسو مطلب لیوینګ ارګانیزمز چې کوم غواګانې چې ګړې وغیره دي نو دا دوی چې کوم ویسټ مټیریل بهر ته وباسي که نه دا کوم سوټي موټي غوښان وښان وکړي نو دا چې کله مونږ پټي ته یوسو نو د دې په وجه باندې سایل فرټیلیټي وي زرخیزي وي. دغه شانتې بیلنسډ کلایمیټ چې کوم دی نو آب و هوا بیلنس ساتي. مطلب چې کوم دغه دي ځنګلونه دي ونې منې دي که نه نو چې دا ډېرې وي نو مطلب دا دی چې آب و هوا به خوشګواره وي، او که فرض که مونږ ونې مکمل د دنیا د مخ نه کټ کړو ختمې کړو نو آب و هوا به ډسټرب شي، کلایمیټ به ډسټرب شي. اوس تاسو په دې کتاب کې لیکلي ساینټیفیک انفارمیشن نو 1,30,000 کاینډز اف پلانټس دي، د بوټو قسمونه دي چې هغه په بیز باندې ډیپند کوي، مطلب په مچو باندې ډیپند کوي د پالینیشن لپاره. پالینیشن څه ته وایي؟
چې د یو ګل چې کوم هغه نر حصه ده هغه ښځې حصې ته لاړه شي او هلته مطلب هغه فرټیلایزیشن وشي. دې ته فرټیلایزیشن خو وروسته عمل دی، خو چې دغه نر حصه د ښځې حصې ته ورشي نو دې ته څه وایي؟ پالینیشن ورته وایي. د هغې په ریزلټ کې بیا زموږ سره چې کوم دی نو میوه جوړېږي، تخم جوړېږي. که فرض کې دغه ونه شي نو بیا زموږ سره میوه او تخم نه جوړېږي. نو 1/3 فود زمونږ د خوراک چې کوم دی نو درېیمه حصه، دغه شانتې زمونږ د میوو درېیمه حصه او زمونږ چې کوم ویجیټیبلز دي سبزیانې دي د هغې درېیمه حصه دا به نه وی که فرض که په دې دنیا کې پالینیټرز نه وی. د دې خبرې ساده مطلب دا دی چې دا چې کوم مچۍ دي بلبلکۍ دي نو دا ډېر زیات ضروري دي زمونږ د ماحول لپاره چې دا ځي په ګلونو باندې ګرځي نو د دوی د خپو سره هغه نر حصه ولګي، هغه ښځې حصې ته لاړه شي، پالینیشن وشي، د هغې په ریزلټ کې فرټیلایزیشن وشي، بیا زمونږ سره چې کوم دی نو تخمونه جوړې شي، میوې جوړې شي او مونږ یې وخورو. نو مطلب دا دی چې دا څیزونه بې ځای بې ځای مړه کول نه دي پکار، دا ډېر زیات د کار څیزونه دي. که فرض که دا نه وی نو بیا به درېیمه حصه خوراک فروټس او ویجیټیبلز هم زمونږ نه وی.